اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خوږو کتونکو، منګه یو داسې ځای ته راغلي یو، یو داسې شخصیت له راغلي یو چې هغه زمونږه د پښتو ژبې ستنې دي. زمونږ د پښتو ژبې اډانه چې ده دا هم په دغې خلکو باندې ولاړه ده. ستاسو زما اشاره چې کم کس ته ده، نو تاسو زما سره په سکرین باندې هغه شخصیت وینئ زما سره ناست دی. اقبال لاله کوپر ته راغلي یو. څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې دا زمونږ د ادب هغه ستنې دي چې په کومو ستنو باندې زمونږ د پښتو ژبه، زمونږ د پښتون کلتور اډانه دی. اقبال لاله وایي چې دا د خاورو خاکساري د زرغونېږي، دا د خاورو خاکساري د زرغونېږي، سره ګلونه د شنو بوټو کمال نه دی. او که پښتو د پاره قتل شو شهید دی، که پښتو د پاره قتل شو شهید دی، که د ځان د پاره مړو اقبال نه دی. اقبال لاله یو د پښتو ژبې یو داسې لیکوال دی چې موږ پښتانه که د لر دي او که د بر دي، موږ په هغوی باندې ویاړ کوو، موږ په هغوی باندې فخر کوو، ځکه چې دا هغه خلک دی چې په دې خلکو باندې زمونږ پښتو آباده ده، زمونږ د پښتو اډانه ده په دې خلکو باندې. خو زه به یو دوه خبرې نور وکړم. د بده مرغه زما نن سبا چې کوم د سوشل میډیا ملګري دي یا زمونږ د پیجونو ملګري دي، نو زما په دې خبرو باندې د هغوی خپل دغه نه درنوي. هغوی له پکار دي که د پښتو ژبې خدمت کوي او د پښتو ژبې دپاره راوځي دې میدان ته، نو هغوی له پکار دي چې هغوی دې ادبي ستنو له راشي، د دې ادبي خلکو له راشي. ځکه چې که موږ یا هغه خلک نن په کم څوکو باندې ولاړ دي، په کم د پښتو په کم دغه باندې ولاړ دي، نو د هغوی د دې خلکو د وجې ولاړ دي. ځکه چې دا خلک د پښتو هغه آبیاریان دي چې دې خلکو پښتو له خپل عمر ورکړی دی، خپل ژوند یې ورکړی دی، خپله اینې یې ورکړې ده او دې مقام ته رارسېدلي دي. مونږه زما دا دعا ده چې الله دې زمونږ د پښتنو دا شملې دغسې جګې ساتي او الله دې دا خلک ژوندي ساتي چې زمونږ د پښتو آبیاري کوي او زمونږ رهبري کوي. نورې خبرې به هم کوو، خو اوس راځو مونږ خپل هغه قدرمن میلمه له چاله چې مونږ دلته راغلي یو د پښتو ژبې یو ډېر ښه لیکوال، یو ډېر بهترین لیکوال، یو ډېر ښه ادیب، یو ډېر ښه زمونږ د پښتو ژبې څېړنکار، هغه له مونږ راغلي یو اقبال لاله. اقبال لاله تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړي مشئ، ستړي مشئ. ډېره مننه جي. موږ به نن د اقبال لاله نه د هغوی د ژوند، د هغوی د پښتو د خدمت، هغوی چې د پښتو څومره خدمت کړی دی، د پښتو ژبې څونه خدمت کړی دی او د پښتون او زمونږ د پښتنو دا کلتور یې څونه په ژوندی ساتلی دی، په هغې به هم د هغوی سره خبرې کوو او د هغوی له به کلامونه مورو. نو اقبال لاله څنګه چې موږ نن تاسو په دې ځای کې ناست یو، په دې حجره کې ناست یو، زمونږ د پښتنو هغه کلتور تاسو هم هغسې ژوندی ساتلی دی. تاسو دې متعلق موږ ته، زمونږ دې خوږو کتونکو ته د خپل ژوند مطابق چې تاسو مطلب د پښتو هغه کلتور چې زمونږ کم دی، زمونږ چې کم دغه دی، زمونږ د نوي کول ته، زمونږ د ملګرو ته د هغې یو څو لفظونه بیان کوي. ډېره زیاته مننه کوي. شعر دل صاحب مننه ستاسو چې تاسو راغلي او تاسو رقاب صاحب هم راغلی دی او زموږ مرکې د ریکارډ کولو ته بیا هم الله دې تاسو وساتي. عادل صاحب تاسو په خپله ښه ادیبان یې او پوهان یې، تاسو ته اندازه ده چې نن سبا زموږ پښتو د پښتو د اړخ نه په بېل اړخ روانه ده او د هغې وجوهات دا دي چې څنګه چې تاسو ویلې چې په سوشل میډیا باندې چې کوم زموږ ملګري دي، نو هغه یا چا څه زده کړي او یا یې نه زده کړي، هغې په هغه اړخ روان دي. چونکې هغې له پکار دي لکه څنګه چې تاسو ادیبان یې، پوهان یې چې تاسو له راشي، نورو له راشي، هغې نه زده کړه وکړي او د پښتو لیک په سم اړخ روان شي، نو دا به د مقدار نه معیار ته ورسي، نو زموږ ادب به ښکلی شي. بله زه دا خبره کوم چې پروګرامونه تاسو روان کړو، دا پیج چالو شو، روان شو، نو زه د هغه
حاضرینو ناظرینو مننه به وکړم چې هغوی دې ته لایک رالیږي او دا را لېږل یا دغه مثلا لایک را لېږل دا حوصله ده دا ښکلې حوصله ده په دې باندې دغه د شاعر د ادیب دغه حوصله هغه ښکلې شي اوچته شي بله دا تاسو چې اوس ویل چې را دغه دی دا پښتو ده لکه څنګه چې تاسو ته ما وویلې چې د تقدیر د فیصلو نه بې پروا وي او د پښتو په سختو لارو پښتانه ځي نو پښتون هغه دی چې د پښتو دپاره په سخته لار لاړ شي او سر تلي ته راواخلي او تقدیر هلته وغورځوي نو هغه ته وایي پکار ده چې کوم زموږ د پښتو اقدار دي چې هغه موږ خپل کړو بیا به دا خبره ده زه دا وایم تاسو ووایئ موږ به علم هله زده کړو چې کله موږ علم ادب زده کوو علم ادب په څلورو علومو اډانه دی که دغه زده نه وي نو تنقید هم شته نه او تنقید هم په دې اډانه دی چې یو ته علم لغتین دی نو لغتین کې موږ سره چې کوم دوه لینګویجز راځي نو هغه یو عربي ده په دویم نمبر زموږ سره فارسي راځي نو چې موږ عربي وګورو او هغه موږ ګورو نو عادل صاحب د هغې ریشو زموږ سره په الفاظو کې اتیا دي او چې فارسي وګورو نو فارسي راغلې ده په شاهیت کې راغلې وه نو هغه 15 دي نو دا بچن مې 15 کم سل شو نو په دې 15 کې بیا زموږ سره 8 ژبې دي نو چې په دې 8 کې زه خپله پښتو وګورم نو چې هغې ته وګورم او د هغې ریشو وباسم نو هغه د 0.001 نو دغه ډېره پیل درستو ده پکار ده چې موږ پښتو زده کړو پښتو ووایو پښتو ولولو پښتو لکه ولیکو او پکار ده چې موږ په دې کې الفاظ راوړو هغه الفاظ موږ په دې کې مستعمل کړو نو هله به دا وړاندې ځي خو چې دې لکه اتیا الفاظ د عربۍ نه راغیستي دي او 15 د فارسۍ نه راغیستي دي خو بیا هم کمه ده نو پکار ده چې موږ پښتو زده کړو او هغې له الفاظ راوړو او هغسې روانو کړو هغه اړخ ته بله زه دا خبره به وکړم چې عادل صاحب دا تاسو چې کوم پیج روان کړو یقینا ستاسو غوندې ادیبان او زه وینم او په مستقبل کې داسې ورځې را روانې دي چې د اتیانو ادبي ټولنه دا به د ادب د افق ستوری وي او دا به راته ښکاري وشي او خدای پاک چې زموږ دا هڅې دا د خدای پاک تاندې کړي ګرانو خو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما په اوله کې وویل چې دا زمونږ د ادب هغه ستنې دي چې که زه د دوی په شخصیت باندې خبرې کوم نو په ګنټو به تېرې شي خو د دوی د شخصیت حدونه به معلوم نه شي څنګه چې تاسو د دوی د علم نه دوی چې کومې خبرې وکړي تاسو وکتل زما په خیال باندې چې زمونږ د دغې عروضو نه زمونږ د دغې خبرو نه ډېر داسې خلک دي چې هغوی ناواقفه دي هغوی به دا خبرې اورېدلې هم نه وي کمې خبرې چې زمونږ اقبال لاله وکړي که موږ د دوی د ادب او د ادبي ژوند ته وګورو د دوی دغه ژوند ته وګورو نو دوی یو ډېر لوی سفر کړی دی ډېر مخکې تللي دي د دې خلکو نه زده کړه پکار ده او نن سبا چې د دوی کومه ټولنه ده کوم ملګري د دوی سره ناست دي زموږ سره شادان صاحب ناست دی زموږ سره حبیب صاحب ناست دی نو تاسو یقین وکړئ چې دا کوم خلک ولان د دې ځای نه راوځي دا هم د دې اقبال لاله د داسې خلکو برکات دي نورې خبرې به ورسره هم کوو اقبال لاله یو تپوس ته نه بل کومه نن چې زمونږ په دې اوسني وخت کې زمونږ دا نوی پول چې کوم دی دا نوی خلک چې کوم دی دا نوي هلکان چې کوم راغلي دي تاسو دا نه ګورئ چې مقدار چې دی ډېر زیات سیوا شوی دی او معیار چې دی نو دا ډېر کم شوی دی هسې تاسو دې ته په کم نظر سره ګورئ چې دا څه دغه د مطلب دا دی چې مقدار زیات پکار دی او که معیار زیات پکار دی مننه جی عادل صاحب ډېر ښکلی سوال مو وکړ ډېر بیسک سوال دی او تاسو په خپله باندې جی پوهان یې لکه څنګه چې دا خبره ما راونیوله چې د علم ادب توکي یا د تنقید توکي په علومو کې دا علم لغتین دی بیا علم عروض دی علم بیان دی او بیا علم اصطلاح دی چې دا علوم د کوم سکالر زده یي نو هغه به تنقید هم وکړی شي او هغه به یو کلام کوران دی نو هغه به جوړ کړی شي لکه مطلب دا دی چې هغه به تنقید وکړی شي او تنقید په خپله تخلیق نه
دا لکه څنګه چې یو هنر دی بل فن دی نو هنر هغه دی چې یو ټیکنیکل کار تا زده کړو بیا چې هغه ته استعمالوي نو هغې ته فن وایي نو هغسې دا یعنې علوم چې چا زده کړو نو دغه هنر دی خو تخلیق دی خو چې کله دغه استعمالوي نو فن دی نو دا تنقید بیا دغه کې راځي نه په تحریر کې دغه بیا ستا فن دی چې هغې ته وګورې یو لار ده یعنې راواله کوم ځای کې ورکړه نو دغه به نو دا د ادب دپاره دغه ده لکه پیمانه ده او یا د هغې نه علاوه موږ لا زموږ د ملګرو لا د اوسنو هلکان لکه دا تاسو چې اوس ویلې چې یاره معیار او مقدار نو مقدار خو دا دی زه به ووایم یو ځان ستایل یو ادب ستایل ځان ستایل یاره عادل صاحب هغې ته وایي چې یو شاعر دی وایي چې ما هر څه ویل خو چې ما څوک یاد دویمه دا چې ادب ستایل دي نو ما ډېر ولیدل ستاسو رنګونه ستاسو د کلام رنګونه زه اورم نو هغه چا څوک راګیر کړي نو هغه خپلو الفاظو کې راوړي دا د شاعرۍ نه شاعري ده د هغې دا اندازه ده عادل صاحب ستاسو کلامونه زه په میډیا اورم نو بل څوک یې څنګه راواخلي نو دې ته ادب ستایل ادب جوړول هغې ته وایي چې کله دا علوم زده کړي او د هغې په تناظر کې روان شي او خپله تخلیق کې خو تخلیق نه اول وړاندې لاړ شي تحقیق وکړي او تحقیق بلا مبالغه دی نو د هغې نه چې کوم تحقیق وکړي او هغه تخلیق ته راواړی نو هغې ته معیار وایي نو هغه یې زه به ووایم چې زیرو دی هغه شته دی ګرانو ښوونکو څنګه چې تاسو د اقبال لالا نه ادبي خبرې اورئ یاره زموږ خو ډېر زیات نه کېږي چې بس صرف اقبال لالا خبرې کولې او موږ ورته ناست وې دا خبرې د اورېدو دي د دې خبرو نه ډېره زده کړه کېږي زه به دا ووایم چې د اقبال لالا نه زموږ دا اولنی پروګرام نه موږ به بیا هم راځو موږ د دوی دا تمه کوو چې دوی به موږ له ټایم راکوي ځکه چې دا بار زه دا خبره کوم چې دا د ادب هغه ستنې دي چې له دوی نه موږ ډېر څه زده کولی شو تاسو به د دوی د خبرو نه اندازه لګولي تاسو به د دوی د علم نه اندازه لګولي تاسو به د دوی د فهم نه اندازه لګولي چې د دوی شخصیت څومره جوړ دی د دوی سره خبرې کول چې دین هغه انسان له ډېره زیاته مزه ورکوي موږ خو وایو چې موږ سره خبرې ډېرې زیاتې وکړو بیا هم انشاءالله پروګرام